در رمضان میاش شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. در رمضان میاش اغا میاش ده چې رب العزت پای کې قرآن کریم نازل کړی دی، د برکتونو میاش، او د هغې په باره کې دا م ویلي دي چې ایام معدودات، یو څو د شمار ورځې دي. قدرمنو هغه د شمار ورځې هم نیمې تېرې شوې، نیم رمضان هغه تیر شو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه قبول کړي. سوال دا دی چې ما ورته نیم رمضان تیر کو، 15 روجې موږ ونیوې، موږ په دې 15 ورځو کې د قرآن تلاوت څومره کړی دی؟ دا سوال دی. د تراویح تا څنګه کړي دي؟ څومره دې کړي دي؟ تهجد مونځ شو، دغه شان فرضي مونځ شو، صدقات شو، درسونه شو، الغرض د خیر هر کار چې کوم دی. سوال دا دی چې تا څومره په هغې کې برخه اخیستې ده او څومره دې په هغې کې کوشش او محنت کړی دی. دا 15 ورځې تېرې شوې، خو دا زموږ د ژوند نه کمې شوې، او کیدای شي دا 15 ورځې بیا زموږ په ژوند کې رانه شي. ورب الکعبه ډېره د سوچ خبره ده چې کیدای شي دا 15 ورځې زما او ستا په ژوند کې بیا رانه شي. آیا ته راضي د هغه عباداتو نه کوم چې دې 15 ورځې کړي؟ که ته وایې چې نه زه راضي نه یم، او دا به د هر یو کس زه یم چې جواب وي چې زه راضي نه یم، نو بیا په دې راروان 15 کې محنت وکړه. کومه کوتاهي چې تا نه په تېر شوي 15 ورځو کې شوې ده، هغه په دې نورو 15 ورځو کې هغه پوره کړه. الله ته واپس شه، د مونځونو اهتمام شروع کړه، دغه شان د صدقاتو، د خیرات او د زکات ورکولو اهتمام، دعاګانې، اذکار، خصوصا د ټولو مسلمانانو دپاره دعا چې الله دا وبا دا مصیبت ختم کړي. د قرآن تلاوت له زور ډېر ورکړه. آخري 10 ورځې او 10 شپې را روانې دي. هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله به عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به دا 10 شپې رالي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا شپې شوګیرولې او خپلې ښځې به یې هم راپاڅولې د عبادت دپاره، او ملا به یې وتړله د عبادتونو ته. نو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی او د هغه د عبادت دا حال دی، الله د هغه تېر شوي او راتلونکي خطاګانې هر څه معاف کړي، او د جنتونو سردار دی، د جنت والو سردار دی، د آدم د بچو سردار دی. د هغه دا حال دی د عباداتو سره. او زما او ستا چې موږ د ګناهونو ګوډي یو، ګوډي د ګناهونو نه ډک یو، او زموږ په اعمالو کې دومره کوتاهي. نو ما ته نصیحت دی او د زړه نه چې دا را روانې 15 ورځې ښه ښایسته عبادت پکې د الله وکړه، الله پکې راضي که. حدیث کې راځي هره شپه الله د اور نه خلق ازادوي. په دې مبارکه میاشت کې هره شپه الله خلق د اور نه ازادي. کوشش وکړه په الله باندې ځان ازاد کړه د اور نه. د جنت دروازې کولاوي دي چې په دې کې یو سړی جنت ته داخل نشو او د جنت حقدار نشو، دا ډېر بدبخته دی. د جهنم دروازې بندې دي، او چې یو سړی په دې ورځو کې د جهنم حقدار شي، دا ډېر بدبخته دی. کوشش وکړه، محنت وکړه، څومره عبادات چې د الله کولی شي ویې کوي، د قرآن سره ژوند تېر کوي. دا میاشت خپله اخرني میاشت وګڼئ چې لکه دا زموږ په ژوند کې اخرنۍ میاشت او اخرنۍ رمضان دی چې موږ دا روجې نیسو. که داسې ما او تا سوچ وکړو که نه، نو ما او تا به د راتلونکې ورځې ډېرې ښه تېرې کړو، ډېر ښه عبادات به وکړو. دغه زما مختصر نصیحت و تاسو ته. او الله سبحانه وتعالی دې
موږ له توفیق راکړي چې په دې راتلونکو ورځو کې د الله ښه عبادت وکړو او کمې کوتاهیانې چې زموږ نه شوي دي په دې تېر شوي ورځو کې الله دې هغه موږ ته معاف کړي. الله دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.